خلیلزاد بیا د طالبانو په ملاتړ غږ پورته کړ. وایي د اختر پیغام یې هیله بخښونکی دی، دا چې خلکو ورته څه ځواب ورکړی. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو مخکینی ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو د مشر روسي څرګندونې د افغان نجونو د زده کړو او کار په برخه کې شین څراغ بللی دی. که څه هم زلمي خلیلزاد د طالبانو د مشر دا څرګندونې عالي بللي، خو زیاتوي په افغانستان کې اوس مهال دوه غیر اسلامي پریکړې عملي دي. هغه زیاته کړي نجونو او ښځو ته اجازه نه ورکول چې لیسې او پوهنتونونو ته ولاړې شي، او د ملګرو ملتونو او نورو دفترونو کې د ښځو د کار مخنیوی هغه پریکړې دي چې په ټوله اسلامي نړۍ کې د طالبانو د ملاتړ کسانو په ګډون ګڼو اسلامي علماو غیر شرعي بللي دي. خو خلیلزاد په دې اړه ډېر تشریح نه ده ورکړې چې رایې پر کوم بنسټ ولاړه ده چې د طالبانو د مشر دا څرګندونې د افغان نجونو او د ښځو د زده کړو او د کار د بیا پیل په اړه شین څراغ دی. د زلمي خلیلزاد د څرګندونو ته پراخ غبرګونونه هم ښودل شوي دي. یو شمېر شنونکي او د مخکني حکومت ځینې چارواکي د زلمي خلیلزاد ادعا ګمراه کوونکې بولي او وایي هڅه کیږي له دې ډول خبرو په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډې ته د بهانې په شکل ګټه پورته شي. د لوګر پخواني والي او د سیاسي مسایلو شنونکي حلیم فدایي په خپله ټویټر پاڼه د زلمي خلیلزاد د خبرو ته په اشارې سره لیکلي طالبانو تر دې مخکې هم ډېرې ژمنې ماتې کړې او یو هوښیار سړی به هیڅکله دا خبرې عالي ونه بولي. شنونکي رحمت الله اندړ بیا زلمي خلیلزاد ته په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ولې د خلکو په سترګو کې خاورې اچوئ؟ که د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار غم در سره و، نو واک مو ولې طالبانو ته سپاره او جمهوریت دې ړنګاوه؟ که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.